اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنړی ټولو ګرانو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم. تمه ده چې روغ جوړ به یې، الله مو ښاد او آباد لره، ښاد اوسئ. پښتنو ورونو خویندو، نن په یو دوه موضوعاتو مونږ خبرې کول غواړو. یو خو په دې سکولونو چې کوم متنازع هغه دغه دوی وایي چې متنازع وه، حکومت اوس مني چې دا متنازع وه، دا هم جنس پرستو دا جنډې چې دی نو دوی لګولې، د هغې په هکله به یو څو خبرې کوو. خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې نورې دي ورونو خویندو. ما اورېدلي دي، یو ځای دوه کې مې لوستي هم دي چې امریکا د موږ د پښتنې خاورې دا جنګ چې دی نو بلیک واټر ته سپاري. بلیک واټر تاسو ته ښه پته ده چې یو طرف ته خو پروفیشنل فوجیان وي، بل طرف ته بلیک واټر چې دی نو دا پروفیشنل کلرز دي، وجونکي. مسله دا ده چې موږ دپاره خو دا مسله وه چې یاره موږ به د پنجاب فوج ورک کړو، چېرته به یې بند کړو، دغه به یې کړو د امریکې د اجرتي په توګه باندې. جیل وو دی سره، جیل شته وه سره، ما وری عدالت منو چې دا خبرې به روانې وي. خو که چېرته بلیک واټر چې دا اجرتي قاتل دی نیغ په نیغه څه جیل نه لري، هغه که چېرته پروفیشنل فوجیانو زموږ پښتانه اوچتول نو هغه به بیا هم هغوی نه موږ ګیله کولی شو چې یاره هغه راوباسئ دغه کوي. خو د بلیک واټر نه به څه ګیله کوو، ځکه چې هغوی چې کوم کار وکړي نو هغه به بیا موږ راوچتو، ځکه چې هغوی اوچتوي نه، هغوی سره خو څه جیل نشته دی، څه دغه نشته دی. دا به یو دا خطه به خدای مکه زموږ پښتنه خاوره چې دی نو دا به نوره هم په ډېر غټ جنجال کې دغه شي. پښتنو وروڼو ویښ شئ، په دې خبره غور وکئ او لږ سرونه سره وجنګوئ چې دا به څه کېږي، ځکه چې دا خو به بلکل یو څه عجیبه شانتې حالات به دلته جوړ شي. خدای مکه چې دا به زموږ خو سوچ ته هم دا خبره نه راځي چې یاره دا به اخر کېږي څه د دې څیز. زما مخکې نه چې دی نو که اجرتي قاتل پنجاب و هغه به زما پښتانه چې دی نو وجل، غیبول، دغه کول، مونږ به د هغه نه دغه کولو چې یاره عدالت ته یې بوځه، پلانې دینګړې. بیا اخوا هم چې دی نو که پښتانه به چې دی نو ما اورېدلي چې 90% پښتانه پولیس چرخي جیل دی که څه دی په هغې کې چې دی نو وایي چې 90% پښتانه بندیوان دي. نو خو بیا هم هغه سړی وایي چې څه به روزي، څه به وشي، خو بلیک واټر شو یا داعش شو یا پلانې دینګړې، دا خو جیل هم نشته. دا خو څه دا پښتنه خاوره کوم اړخ ته روانه ده. پښتنو وروڼو لږ غور وکړئ چې دا به کوو څه، لږ راویښ شئ چې د دې څه غم وکړئ. د امریکا چې دی نو زموږ دا خاوره په نور غم کې ورچوي. زموږ خو زړه چې دی نو پوهېږو نه چې څه به کېږي. په حقیقت کې چې دا یو مخکې خو چې دی په اجرتي قاتل پنجاب او اوس خو چې دی دا
جنگ د سره د یو اجرتي قاتل ته ورسپاري چې هغه پروفیشنل فوجیم نه دی، پروفیشنل سولجر نه دی، هغه پروفیشنل کیلر دی. لږ غور وکړئ چې زموږ د خطه کوم طرف ته روانه ده، زموږ پښتنه خاوره کوم طرف ته روانه ده. لږ راویښ شئ، سرونه سره وجنګوئ چې دا به کوو څه. تمه ده چې تاسو به زما د زړه په دې ټکو ځان پوهه کړئ. زه نشم هغه بیانولی چې کوم زه غواړم، خو دا حقیقت کې ګورئ که داسې خدای مکه وشوه نو زموږ دا خطه چې ده نو انتهایی هغه ښکته به لاړه شي. زموږ د موږ به بیا چې دی نو هغوی خو خلک اوچتوي نه، ځکه چې پروفیشنل کیلر چې دی نو هغه خو بس وجل کوي، بیا به موږ خلک راوچتوو، زموږ په دوه کسانو به راوچتوو که نو یا خو به د خلکو اوچتول، ادارو به اوچتول، غیبول به، هغه خو غټه مسله ده، خو د الله حل کې خو که داسې وشوه نو په دغه لار کې خو به بیا زموږ پښتانه وروڼه چې دی نو هغه به بیا دغه خلک اوچتوي نه، دغه خلک خو چې بیا په منځ کې راغل نو بیا به موږ په دوه کسه راوچتوو. نو پښتنو وروڼو خویندو دې طرف ته غور وکړئ. دویمه خبره، زموږ په دې پښتونخوا کې د حکومت چې دی نو تیر حکومت کې د دې پی ټی آی حکومت چې دی هغه په دې سکولونو په دروازو باندې د هم جنس پرستو جنډې لګولې وې. دا داسې نه ده چې موږ راپاسېدو او دا مونږه مجبوره شو مونږ ورانې کې په یو ورځ کې دا فیصله نه ده شوې. تیر حکومت کې دا فیصله شوې وه، مونږ راپاسېدلي وو، مونږ د دې چغې سوري وویستې. د دې چغو سورو نه مخکې هم یو سټیج و چې هغه مونږه هغې دغه کړی دی. مونږه د ایجوکیشن دغه ته تللي یو، ډپارټمنټ ته تللي یو، په دې چې دی نو د خلکو سره مناسته کړې وه چې یاره دا څه شی دی، دا جنډه په دې مونږ پوه کوي چې دا جنډه څه شی دی، دا چا دغه کړې ده. په هغه هغوی سره خبرې روانې وې، اخر دا چې خبره د هغوی نه پاتې شوه. بیا دوی موږ ته یو دغه وکړو چې یاره په پی سی کې یو دفتر دی دغه فلاني ان جي او، هغه ان جي او ته تاسو کس ته میلاو شئ، نمبر دغه شو، هغوی سره خبرې وشوې، هغه نمبر لاړو پی سی ته، ملګري لاړل، هغوی سره دغه وشو. د دې حل رونه وتو، حل بیا رو دا راووتو چې دوی وی چې یاره دا په ناپوهۍ کې شوې ده، دا رنګونه د هغوی سره چې دا میچینګ خوري یا برابرتیا خوري یا چې دی د دې دا هر څه چې دي نو دا په ناپوهۍ کې شوي دي. نو په ناپوهۍ کې یو حکومت کار کوي. که زه وایم چې یاره د انډیا په جنډه باندې زه د پاکستان نوم ولیکم نو سوال نه پیدا کېږي چې هغه به د پاکستان جنډه شي، یا زه چې دی نو د نیشنل یو د پی ټی آی کس چې دی هغه د نیشنل پارټۍ په جنډې باندې تحریک انصاف ولیکي نو دا د تحریک انصاف جنډه نشي کېدی. وروڼو همدغه شانتې مونږ بیا د خلکو ته دغه وکړو، ډاکټر خان تحریک څه د بدماشانو یا داسې څه هغه نه دی. مونږ د زړه د کومې نه د هر حکومت او د هر چا قدر کوو، خو غلطې فیصلې که هغه هر څوک راوړي د هغې به مخالفت کوو، د هغې به چې دی غندنه کوو، او که څوک بیا هم په هغه فیصلو قایم وي نو همدغه شانتې به مونږ راپاسو او مونږ به هغه په خپل لاس مجبوره به یو چې په خپل لاس هغه وران کړو. نو مونږ چې دی د یو ورځې په یو ورځ دا کار نه دی کړی، دا یو تسلسل و، دا یو خلکو سره ناستې په دې هکله شوي وي، په دې هر څه شوي وو. نو وروڼو مونږ نه په دې باندې ډېرو خلکو ګیلم کړې ده چې یاره تاسو پکې مونږ راښکودي یو، دغه مونږ هم پکې راښکودي. راښکودل خپل خلکو نه ګیله کېږي. وروڼو لکه که چېرته مونږ د ښوونځو د ښودونکو نه ګیله کړې وي یا د سکولونو د استادانو نه مونږ ګیله کړې وي نو هغه مو ځکه کړې ده چې وروره دا ستا په دروازه چې دی دا دغه لګېدلی دی، ته منم چې تنخواه اخلې، ته دغې خو ته د حق خبره خو کولی شي که نه، ته دغه کولی شي چې یاره یو دوی اوس وایي چې دا متنازع و ځکه مونږ اخوا کوو. متنازع نو ولې د شروع کې نه کېدو، ولې دومره چې دی نو یو څوک دونه تاسو مجبوره کړل چې هغه راپاسي او هغه د حکومت یو کار
مخالفت کې دومره حد ته لاړ شي چې هغه په خپله هغه لاس ور واچوي که نه. نو وروڼو مونږ چې دی نو ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا نه بدماشان یو، نه چې دی نو د ورایونکي یو. مونږ چې دی نو هماغه یو ترتیب مونږ کړی دی. مونږ چې دی په اول کې د دې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره ناست یو، بیا دوی یو NGO ته مونږ واستولو. تاسو خبر نه یې، مونږ داسې حیران شو چې مونږ ته کوم NGO مشر دی نمبر راکوده، د موبایل نمبر. نو هغه چې مونږ په ملګرو چې په فیسبوک کې سرچ کړو نو په هغې باندې د یو هم جنس پرست یا ګې ID وه. سوچ نه حیران شو چې دا څه په دغه شو. د هغې نه بعد مونږ مجبوره شو او په چغو سرو شو. نو ګرانو مونږ چې دی نو په یو ورځ دا فیصله نه وکړي چې راپاسو دغه شی چې دی نو هغه دغه وکړو. نجیب الله افغان ورور وایي چې سلام ډاکټر صاحب، خپل حق په سوال او په عدم تشدد نه خپلېږي، روزانه مو وژني، اخر تر کومه به دا حالات روان وي. اتفاق وکړئ، دشمن مخه په اتفاق او په جدي توګه نیول کیږي. نجیب الله افغان. نجیب الله افغان صاحب مننه، الله مو ښاد لره. او حقیقت همدغه دی که مونږ مجبوره شو لاس ته په خپله د څیز ورانولو ته، همدغه وجه وه چې یاره زموږ چغې سورې چا نه اورېدې نو په مجبورن چې دی نو دغه څیز ته واورېدو. اوس لویه خبره دا پاتې ده چې دغه NGO چې دوی مونږ په خپله دغه تاسو ته ونیو، دغه دې رنګونو ته پیسې ولې ورکړې وي؟ دا څومره پیسې ورکړې وي؟ ولې ورکولې دا رنګونه چې دی نو ولې داسې کار وشو؟ دا دومره تاسو ته اندازه نشته چې دې د وجې نه هغه تنظیم ته څومره فایده رسېدلې ده. نو دا خبرې به کېږي، خو نورې خبرې هم شته دی. او حقیقت ستاسو بالکل دغه دی چې یو کېدل پکار دي. دا زه چې چغې وباسم چې سوچ وکړئ او ورسره کښېنئ، که نه نو دا حالات چې دی نو دا به زموږ په خاوره سره به بل څه روان شو. موږ علي جهان ورور وایي چې د آزاد پښتونستان یا د لوی افغانستان په هکله مو څه رایه ده؟ علي جهان څنګه؟ د آزاد پښتونستان یا د لوی افغانستان په هکله مو څه رایه ده؟ علي جان صاحب داسې ده چې الله دې وکړي چې د آزاد پښتونستان دا سوچ چې دی نو دا ټول پښتانه دغه شي په دې موږ غواړو چې د پښتنو ځان ته وطن وي، د پښتنو په پېژندنه باندې وطن وي، د پښتنو د هغه یووالي، امن او پرمختګ لپاره یو خپل نوم وي، پښتانه په خپل نوم باندې په دنیا کې اوسېږي. نو الله دې وکړي. عبدالغفار خیرخوا ورور وایي چې ډاکټر صاحب ستا تحریک ولې ناکام دی؟ عبدالغفار خیرخوا صاحب داسې ده چې ناکامي او کامیابي چې دی نو دا د الله په لاس کې ده. انسان چې دی نو هغه کوشش کوي، مونږ هم خپل کوشش کوو. ناکامي او هغه دومره زر چې دی نو دې فیصله مونږ نشو کولی. که تاسو کوئ نو هغه ستاسو خپل سوچ دی. خو زما په خیال د دې فیصلې چې کامیابي ناکامي وخت د دې فیصلې لا نه دی وخت راغلی. لا خو مونږ له خپلو کې جوړ نه یو چې دی نو د خپل تربیت نه دی کړی. زموږ د ملګرو تربیت پکار دی چې وشي. ملګرو دا خو لا انشاءالله تاسو به وګورئ، دومره زر فیصله نه ده پکار. قدیر ناصري ورور وایي چې مننه چې څوک پښتنو ته څوک کار کوي، الله پاک دې تان او ځلان لري، خو هڅه کوئ چې کره پښتو وایي او لیکئ یې. اردو خو هیڅ مه وایي او مه لیکئ، انګلیش هغه وخت وایي او لیکئ چې پښتو کې هغه ټکي نه وو. قدیر ناصري. قدیر رونه داسې ده چې د غلامانو ژبه همداسې وي څنګه چې دا زموږ پاتې ده. مونږ غلامان یو، زموږ په ښوونځو کې پښتو نشته دی. زموږ په ښوونځو کې خو تاسو خبر یې چې پښتو وینا چې ده نو دا جرم دی نن. نو که مونږ کار ونه کړو نو د راتلونکو پښتنو د راتلونکو نسل به چې دی نو څنګه پښتو بیا تاسو ته اندازه نشته دی. خو الله دې وکړي چې تاسو ته پوه شي، تاسو په دې خبره پوه شئ چې یاره اوس کار په کار دی که نه. نو
محمد عظیم غرنی صاحب سلام ډاکټر صاحب تحریک مشر صاحب تاسو ته سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم السلام غرنی صاحب الله مخاله وبار لره. او شاه عبدالله صاحب هم سلامونه را لېږلي دي. شاه عبدالله صاحب ډېره ډېره مننه الله مخال لره کامیاب کړه. دا وزیر څه سوال نجیب میا صاحب وایي چې زه مړه شوق دې پوره شو. نیکسټ نجیب میا نجیب میا وروره داسې ده چې دا زما شوق نه دی. لږ خدای ته وګورئ ما ته د دې نه څه فایده وشوه. لږ په خپله سوچ وکړئ. زه څه وټونه کوم څه ته زما فایده وشوه چې دا زما شوق و. دا زما شوق و. که زما په کور لګېدلې وه دا جنډه دا ستاسو په ښوونځو زموږ په ښوونځو لګېدلې وه. موږ د دې لپاره आवाज پورته کو او زما په خیال خو لمر ابراهیمي روغه چې تاسو د تګلارې یوه نشریه په کار دا څه خلک ستاسو په مقصد چې خلک ستاسو په مقصد ښه پوه شي. لمر ابراهیمي صاحب خوشحاله اوسئ. زمونږ تګلار ډېره دغه ده. زموږ په نظر کې ټول انسانان چې دي نو د انسانیت له اړخه ګورې یو شان دي. که د هغوی د هر قوم قبیلې کسب رنګ نسل سره تعلق وي هغه د انسانیت له اړخه زموږ په نظر کې یو شان دي. قومونه قبیلې چې دی نو دا مونږ د الله تعالی د دې ملک نړۍ چې دی نو دا ادارې او د ادارو څانګې ګڼو. ژبه دود دستور چې دی نو د دې ظاهري پېژندګلو ګڼو. مونږ د یو فرقې یا دغه په تعصب کې نه یو یا د مذهب په تعصب کې نه یو. مونږ چې دی نو د بل قوم د ژبې او دود دستور په تعصب کې نه یو. مونږ قدر کوو د هر چا د زموږ په باره کې د خلکو یا خلکو څخه غلطې خبرې خورې کړي دي. مونږ د ښځې نه دواړو د ساینسي علمونو قایل یو. ځکه چې مونږ په نظر کې چې دی یو ښځه چې هغه په دفتر کې ناسته ده د زنانو د خدمت دپاره نو دا زموږ په نظر کې ډېره عظیمه ښځه ده. ځکه چې د دې قربانۍ نورې ښځې چې دی نو د دغه نه ساتلي دي. او که یو ښځه چې دی هغه ډاکټره جوړه شوې ده نو دا زموږ په نظر کې ډېره عظیمه ښځه ده. ځکه چې د دې د وجې نه زموږ د لوڼه خویندې دي هغه سړو ډاکټرانو ته نه کښېني. دغه شانتې زموږ په نظر کې دا سکول استادانې چې کوم دي دا زموږ په نظر کې عظیمې ښځې دي. او وجه دا ده چې دوی د وجې نه چې دی نو زموږ لوڼه خویندې ته سبق یو زنانه ښایي. نو مونږ څوک هم چې دغه شانتې که یو لیډره ده هغه د قوم د زنانو د حقوقو دپاره اواز پورته کوي نو د زنانو هغه موږ د هغې قدر کوو. هغه زموږ دپاره ډېره عزتمنده ده او پکار دی چې وشي. بس دومره ده چې لکه خپله جامه خپله ژبه خپل دود دستور مونږ ژوندي لیدل غواړو او د هغې دننه مونږ پرمختګ کول غواړو. آریان محبت وروي چې ډاکټر صاحب زه ستاسو ملاتړی یم ما سره کولی شئ چې خبرې وکړئ. آریان محبت صاحب خامخا ولې نه زما ملګري به تاسو ته په دغه کې مسنجر کې زما نمبر درکړي. تاسو هر کله ما سره خبرې کولی شئ. امتیاز علي یوسفزی وروي چې سلامونه ګرانه وایي چې د ایل جی بي ټي جنډو باندې پابندي شوه. امتیاز علي یوسفزی وروي تپوس یې کړی دی چې د ایل جی بي ټي په جنډو باندې پابندي ولګېده. د ایل جی بي ټي په جنډو چې دی نو پابندي دوی وایي چې یاره مونږ لګو او دا چې دی نو اخوا کوو ځکه چې دا متنازع دي. نو تمه ده چې دوی اخوا کړي نو ډېر به ښه وي. شر به ترې نه جوړېږي ځکه چې مونږ خو په خپله خاوره د پښتنو د دود دستور خلاف هیڅ یو قانون یا فیصله نه منو. که هغه دوی ناخوا کوي نو مونږ به مجبوره یو چې دی نو هغه په خپله راپاسو. مونږ جیلونو ته تیار یو مونږ چې دی هر څه ته تیار یو. که دوی هغه څه فیصله نه کوي نو مونږ به چې دی نو خامخا دغه کوو.
دا وزیر उज़ैर अनवर रोरवई जी, डॉक्टर साहब क्या स्कूलों के दरवाज़ों से लोगों को मिटाना रियासत की रट को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं? हाँ खुशहाल से वزیر صاحب وزیر روره داسې ده چې ریاست چې کله خپل حدود نه واوړي نو ته به څه کوې دا د پی ټي آی د حکومت چې څه کړي وو لکه په اسلام آباد کې ناست و ریاست دی وایي چې زموږ چغې وباسو خو ریاست زموږ نه مني نو لاړل او درنۍ وکړه دغه یې وکړه هغه په پی ټي وي حمله وکړه د پلانې دینګړې هر څه چې وو هغه وشول مونږ خو چا ټوپک نه دی راغستی مونږ خو چې دی نو سب ډنډې نه دي راغستې مونږ چې دی نو لارې ګودري نه دي بندي کړي خو مونږ فیصله وکړه چې یاره دا یو سیز دی چې په هر ډګر مونږ دوی ته دغه کو چې یاره دا چې دی نو دا شی غلط دی دا لرې کوي دا لرې کوي دی نه لرې کوو مونږ مجبوره شو مونږ لاړو خپله مو چې دی هغه دغه کو ریاست که د خپل حدودو نه اوړي نو هغه بیا چیلنج کول چې دی نو دا په عوام باندې فرض شي او په کار دی چې مونږ خپل فرایض پوره طریقې سره دغه کړو ریاست که د بل په لاس کې لوبېږي نو ته څه وایې چې بس مونږ به ورته ګورو ریاست که وایي چې یاره سباله چې دی نو ماشومان زموږ جینکۍ به چې دی نو سکول ته په سکټ کې راځي مونږ به یې ومنو داسې ریاست نه ورانول ښه دي دا که په سوچ سره زما په خیال خو مونږ زمونږ په خاوره باندې د پښتنو د دود دستور په مطابق کار وي چې نه وي نو مونږ هر هغه دغه ته تیار یو کوم چې دوی خوښوي که جیل وي که هر څه وي خپل ځان خو چې دی خپله زه تیار یم دا ریاست چې دی ریاست زمونږ نه دی مونږ د ریاست نه نه وګورئ لږ غور وکړئ ریاست په هغه کار کوي کوم چې زمونږ دغه د معاشرتي نظام دننه وي که ریاست زمونږ هغه کار نه کوي دا انقلاب خلک څه لپاره راولي انقلاب څه لپاره راځي لږ غور وکړئ که زمونږ د دود دستور زمونږ د معاشرتي ژوند نه بهر ته کار وي نو انقلابي ګامونه ورته کوو او دا خو وړه خبره وه دا وړې خبرې دي دا به کېږي ریاست به مونږه خامخا چې دې متنازع شی راولي نو هغه په خپله مونږ مجبور یو چې دا مونږ چیلنج کوو دا څه شی دی په شل پیرې به چیلنج کوو توریالي واکمن صاحب وایي چې غږ مو پرو دی سم نشي اورېدی غږ مو لږ په اوچت کوي توریالي واکمن رور وایي او آریان محبت رور وایي چې مننه کوم ډاکټر صاحب ستاسو د کارنامو نه زه په ایران کې یم تاسو خبر یم او تاسو ما ته خپل واتساپ نمبر راکړئ توریالي واکمن صاحب داسې ده چې بخښنه غواړم بس ضرورو لږ عادت شوي یو لږ به کوشش کوم چې لږ تیز خبرې وکړم ډېره مننه الله مو ښاد لره د آریان وروڼه ایران کې یا په ټوله دنیا نړۍ کې چې څومره پښتانه دي مونږ ټول یو یو ګوره د نړۍ ټول پښتانه مونږ یو یو مونږ څوک بېلولی نشي مونږ څوک ماتولی نشي مونږ څوک ټکولی نشي انشاءالله چې دا خاوره هم زموږ ده او زموږ وي که خیري په دې به د پښتنو د دود دستور دننه قانونونه او فیصلې راځي که دا نه راځي نو هغه نه قانون منو او نه چې دی نو فیصلې منو او ډېره مننه الله مو ښاد لره ملګري به تاسو ته زما د واتساپ نمبر درکړي او زیر انور په جواب کې وایي چې ډاکټر صاحب حق خبره مو وکړه خو زموږ ملک واقعي د اغیارو لاس کې دی الله مو ورته همیشه آباد لره موږ در سره یو عزیر انور عزیر روره الله دې ښاد لره خوشحاله اوسئ او الله مو تل ښاد او آباد لره واکمن صاحب داسې ده چې داسې ښکاري چې اوس به مې لږ ډېر اواز لږ تېز شوی بس هغه ده څه وي ورته د لاچارو خلکو اواز هم داسې لږ ناست وي که نه هغه چېرته اوچتولی شي اواز دا خلک اوچتېدو ته هم لږ پرېږدي نجیب الله افغان ور وایي چې سلام ډاکټر صاحب اسفندیار ولی خان ولې د نیکه په لار نه ځي د پنجاب غلامۍ ته لبیک وایي د پښتنو د پښتانه نه ویني تاسو د افغانستان په اړه څه فکر لري د پښتنو د اتفاق موضوع ده داسې ضروره چې اسفندیار صاحب خو خپل سوچ څه دی هغه خو ما ته پته نشته چې ولې د نیکه په لار نه ځي خو زه دومره ووایم چې که د نیکه په لار روان شو نو ما ته داسې ښکاري چې یو سیټ به هم چې دی نو پارلمان ته ونه ګټي
یاره پارلمان دغه چې دی نو دا چاپلوسي ده د پنجاب چې ته چاپلوسي نه کوې که نه والله که ته پارلمان ته لاړ شي او که پارلمان ته لاړم شي نو په 80 کاله کې 80 کاله کې څه وشول ما ته خو پته نشته دی زه خو د پاکستان د پارلمان زه دغه نه یم نو بخښنه غواړم خیر د هغه پوښتنه خو هغوی نه پکار ده زما په نظر کې همدغه ده چې یاره د ووټ سیاست چې دی د پارلماني سیاست چې دی خاص کر په دې خاوره باندې پاکستان کې دا د پنجاب د چاپلوسۍ نه بغیر نه کېږي او چاپلوسي چې دی وکړه خو بس بیا نه د پلان نیکه په لار به څنګه پاتې شي توریالي واکمن صاحب وایي چې ډېره مننه وایي خدای دې لاچار مه کړه توریالي واکمن صاحب الله دې وکړي که خیري چار به خدای پاک راکوي چار د دې خلکو نه خو خیر توقع زموږ شته دی نه زموږ خپل پښتانه چې دی نو هغه هم اوده دي په ووتو بوتو سر دي نو انشاءالله چې لاچاره کېږو به نه که خیري ډېره مننه منجور خان وایي چې کامیابي مو د الله نه غواړم الله دې تاسو په نیکو مقصدونو کې کامیاب کړي آمین منجور وروره ډېره مننه زموږ کامیابي د الله دې وکړي چې دا د پښتون قوم کامیابي وي زموږ کامیابي چې دی نو الله دې وکړي چې د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ کامیابي وګرځي نو الله نه مو دغه غوښته کوو الله مو خان وزیر انور نورم وایي چې الله مو لاچاره مه کړه ډاکټر صاحب تاسو زموږ مشران الله د هغه خلک کله هم نه لاچاره کوي چې څوک د خپل کام خدمت کوي مننه وزیر وروره الله دې خیر لره او لاچاري کېدی شي وختي خو د وختي لاچارۍ نه سړی ویریږي نه دا خو خیر ژوند سره تړلې خبرې دي انسان دی لاچاره که ته وګورې نو لازم نه ده چې هر وخت دې په څه ناسه دغه کېږي نو جوبن کې تر ټولو عمر خو انسان نه وي شاه محمود کاکړ ورور سلامونه را لېږلي دي خان په نوم باندې فرمان خان سلامونه را لېږلي دي وعلیکم السلام نور هم بلا ډېر ملګرو سلامونه را لېږلي دي خو پکې بیا بر پاتې شي وعلیکم السلام ملګرو بیا هم درته زه دغه کوم چې یاره د دې امریکې دې خبرو ته غوږ شئ دا وګورئ دا داسې لایټ مه اخلئ ځکه چې که خدای مه کړه دا زموږ د دې خاورې دا شر چې دی یو پروفیشنل کلر ته ورکړی شو یو اجرتي قاتل ته ورکړی شو مخکې نه پنجاب چې دی نو هغه مونږ وژني دغه کېږي ماور عدالت موقعبوي ورکوي دغه کوي دغه شانتې هغه طرف ته زموږ بد حال دی نو خدای ته وګورئ چې لږ ویښ شئ په دې باندې خبرو کې دغه کوي زه نورو خلکو ته هم دغه کوم چې یاره خدای ته وګورئ د دې خطې د امن دپاره څه لارې ګودرې روباسئ ځکه چې خوشا ټول چې دی نو په امن کې دي او زه چې دی نو زما خاوره چې دی نو هغه نه امن شته او چې امن نشته دی نو څه به پرمختګ راشي څه به خوشحالي راشي نو الله دې وکړي چې دا یری زموږ ختم شي او د جنگ ختم شي نجیب الله ورور وایي چې زموږ د ارمان دی چې پښتانه په حقیقت کې یو شي نه تش په نوم لر او بر عمل کې یو کول غواړو ستاسو محنت نه یو جهان مننه نجیب وروره الله مو تل ښاد او آباد لره او حقیقت دا دی چې د خبرو نه پاتې ده خبره د ګوټ په ګوټ د تقریرونو نه د جلسو نه پاتې ده خبره اوس ښکاره خبره کول پکار دي حقوق یا ازادي زما په خیال چې رایټس آر فریډم دا خبره اوس چې دی نو ښکاره کول پکار دي چې حق راکړئ حق نه راکوئ حقوق نه راکوئ نو ازادي زموږ حق دی او اوس لږ خبره زما په خیال خو زموږ دې طرف ته پښتنو له اوس په دې پوهېدل پکار دي چې حق غوښتل حقوق غوښتل چې دی نو دا د آئین غیر آئیني دا نړیوال قانون د دې هیڅ دغه نه دی زه وایم چې اوس په دې ښکاره خبرې کول پکار دي
افغان وطن ورور وایي چې سوچ هم د پښتون دی دا تحریک نه ناکامه کیږي خو انقلاب غواړي مشره افغان وطن ورور افغان وطن وروره الله دې خار لره زما د زړه خبره دی وکړه بعضې زما خپل ملګري چې دی نو دا خبره ما سره نه مني زه ورته وایم چې یاره تر څو به چې دی نو ګوټ په ګوټ جلسې او تقریرونه او دا څیزونه کوو لږ ښکاره راوتل غواړي بس فیصله کول غواړي چې یاره یا حقوق راکړه یا چې دی نو زه په مخه یې ښه زموږ په خپله خاوره چې یو خوشحاله یو دغه یو خو د بله مرغه زما خپل پښتانه لا فکري غلامۍ کې دي یا چې دی نو ناپوهۍ کې دي بیا دا بیا قانون لګیا دی هغه بنیادي حقوق هم چې دی نو موږ ته څوک نه راکوي موږ بیا غواړو خو دا بنیادي حقوق څه یو جمله پکار ده حقوق یا ازادي شاپور خان مولیوال ورور وایي چې د ستایلو وړې مشره زموږ فخر یې شاپور خان الله دې خاد لره الله دې وکړي چې زموږ قوم چې دی نو د ستایلو وړ شي په نړۍ کې او پښتون قوم چې دی نو زه په نړۍ کې د ستایلو وړ غواړم زه خو غواړم چې یاره پښتانه چې دی نو په دواړو جهانونو پاس کې غړي ژوند وکړي نو الله دې وکړي چې پښتانه چرېم چې دی نو کوسترګي نه وي الله دې پښتنو ته د هسکې غړي ژوند وکړي اسد الله ورور وایي چې د پښتنو د یووالي بنسټګره الله جل شانه دې کامیاب لره اسد وروره الله دې خاد لره الله دې خوشحال لره او همدکه دغه دی چې الله تعالی دې وکړي چې د ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ سبب وګرځي الله دې وکړي موږ خپل کوشش وکړو که خیر کټوزی سلطان ورور وایي چې سلامونه مشره ازادي به څنګه راځي کټوزی صاحب ستړی مشي الله دې خاد لره او خوشحاله اوسئ ازادي چې دی نو زمونږ د فکري غلامۍ نه چې موږ ووتو زمونږ فکر دا دغه شو چې موږ نور د پنجاب په غلامۍ کې نه اوسېږو د بل په غلامۍ کې نه اوسېږو نو انشاءالله چې غلامي ختمه ده خو د بده مرغه زمونږ تاسو چې کوم ټکي استعمالوئ زمونږ دې طرف ته پښتانه کیسې دي چې هغه د دې د مشرقي علوم او د دې دغه د دې کسور نشته ځکه چې هغه ماشومان دوی ته یو سیس یو سوچ یو فکر ورننوستل شوی دی چې د بده مرغه دوی د خپل قوم د بیل وجود نه انکاري کړي دي تاسو ته پته نشته دی چې دوی په مسلمانان ځان ته وایي خو دوی ته د اندازه نشته دی چې چا د خپل نسب نه انکار وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو هغه مفهوم دی چې هغه مرغون دی لعنتي دی که نه مونږ د خپل د نسب نه هم لګیا انکاري شوي که مونږ وایو نو انشاءالله چې دا دونه غټه خبره نه ده خو د کار به کول غواړي د یو پښتون سره کني نو زه وایم چې د دویم دریم پښتون خو خامخا مونږ په دې قایل کو چې ګورئ ازادي داس شی دی دا ته چې بس کې دا غلامي ده او انشاءالله چې یو به په یو بخیر ګلاب میر ورور وایي چې ډاکټر صاحب عمران خان اعلان وکړو چې هغه افغانان چې په پاکستان کې پیدا شوي دي هغو ته به نیشنلټي ورکوو نو مهرباني وکړئ هغو ته خپل حق وغواړئ مهرباني ګلاب میر وروره داسې ده چې په سیاسي بیانونو به نه ځئ او د مکارو په چل ول به نه راځئ زما په خیال چې د عمران حکومت چې دی دا د تیر حکومت نه کمزوری دی دا د عمران په وس کې نشته دی که هغه هم غواړي هغه داسې نشي کولی که نه نو ګوري ورته چې څه به کېږي که دا خو ډېرې خبرې داسې دي چې تاسو د هغې نه پس ته بیا خبرې لیدلې وي نو که د پنجاب پکې فایده وي نو هغه خلکو ته به خامخا شناختګار ورکړي کوم چې پیسې والا دي غټ دغه دي کارکوونکي دي نو کاروبارونه لري غټ نو هغوی ته به دی اسیم په مینت باندې ورکوي چې یاره تاسو د پاکستان چې دی هغه دغه واخلئ خو
نور د غریب یا عام دغه د تمنک هغه چې دی نو داسې دغه د پنجاب په فایده کې دی هر څه کولی شي که د پنجاب فایده پکې وي نو بیا خو فی الحال ماته د پنجاب فایده په دې کې نه ښکاري. کټوزی سلطان صاحب وایي چې مشره د ګلخانانو په هکله څه نظر لرئ؟ کټوزی صاحب داسې ده چې ناپوهي ده، ناپوهي شته ده او هغه ما تاسو ته وجوهات بیان کړل چې ناپوهه چې دی نو هغه لازم ده چې خپل پلار ته وایي چې ته نه پوهېږې، نو دا خو لا بیا هم چې دی نو موږ خو وروڼه یو خپلو کې پویول به غواړي، که دا موږ پوه نه کړو او د ځان نه دا غواړي زمونږ د اغیار چې دی که نه دا غواړي چې مونږ د ګل خان په نوم باندې ځان نه پښتون اخوا کړو، مونږ چې دی نو د پنجاب په نوم باندې پښتون ځان نه اخوا کړو، مونږ چې دی نو د کابلی په نوم باندې چې دی نو ځان نه پښتون اخوا کړو. دوی غواړي ګورئ مونږ د ګل خان او دغه تاسو به غیر فکري طور سره دا به استعمالوي، خو دا زمونږ په منځ کې د تفرقې دپاره دا ټکي دي خلکو را پیدا کړي دي. ګورئ تا ته به کابلی وي، ما ته به چې دی نو ګل خان وي، پلاني ته به دنګړی وي، دغه به دا زموږ ترمنځ د هغه نفرت پیدا کولو یو لار ده. ګورئ دا ناپوهي ده، منم چې یو څو کسان به دوی په خپله ټرین کړي وي، په خپل دغه کې پښتو ګورئ ډېر غیر پښتنو هم زده کړې ده او هغه به مونږ د هغوی د لاسه به مونږ اوس به یو کس وایي چې هغه مشرط علوم لوستی دی، مشرط علوم ورمنډلی دی پکې، نو هغه به اوس د دوی چې کوم بیخي دغه دی چې هغه دروغ یې ودغه کړي دي، نو هغه پوهول غواړي، حقیقت نه به خبرول غواړي چې کله مونږ د حقیقت نه خبر کړل که نه نو دا زمونږ وروڼه دي، دا پښتانه دي، دا زمونږ پښتانه دي او مونږ ټول د نړۍ پښتانه یو. او زه خو بیا هم خلکو ته وایم، پښتنو ته وایم چې د نړۍ پښتنو خدای ته وګورئ پښتانه شئ. کله هم چې مونږ پښتانه شو نو د چا پنجابی څوک دی چې په ما به حکومت وکړي، فارسی څوک دی چې په ما به حکومت وکړي، خو د بده مرغه زه پښتون پاتې نه یم. له خدای ته وګورئ چې ای پښتانه شئ. مونږ چې پښتانه شو که نه نو بیا به چې دی نو نه به مونږ امریکا استعمالولی شي، نه به چې دی نو مونږ چې دی نو دا هندیان استعمالولی شي، نه به پنجابیان استعمالولی شي او نه به ایرانیان وغیره استعمالولی شي. خدای ته وګورئ نن مونږ ټول دې خلکو تقسیم کړي یو او د دې خلکو دپاره استعمالیږي، څوک د پنجاب دپاره استعمالیږي، څوک د امریکې دپاره استعمالیږي، څوک د ایران، څوک چې دی نو د څوک د بل دپاره استعمالیږي. مونږ د خپل پښتانه نه یو، دا مونږ چې دی د خپل قوم دپاره نه استعمالیږي. مونږ به خلک استعمالول، نن چې دی خلک مونږ استعمالېږي دی. نو خدای ته وګورئ لکه راویښ شئ، پښتانه شئ، پښتانه او د پښتون قوم دپاره استعمال شي. شیرولی افغان وایي چې سلام ډاکټر صاحب د پی ټی ایم باره کې کوم سوچ لرئ؟ شیرولی افغان صاحب داسې ده چې سوچ خو به هغوی خپل باره کې راښکاره کوي، د هغوی عمل چې دی نو هغه به راښکاره کوي، خو زما په خیال چې بعضې فیصلې زه نن سبا وینم چې هغه ماته ټیک نه ښکاري، دا څیز به خراب کړي، خو بیا هم زموږ پښتانه وروڼه دي، الله دې وکړي چې د عقل نه کار واخلي، د ترتیب نه کار واخلي، د سیاست نه کار واخلي، نو الو به ترې څه جوړ شي. که مونږ داسې فیصلې وکړو چې هغه مونږ په خپلو کې بیا چې دی نو مات کړي، دغه کړي او مونږ د بل په لاس کې ولوبېږو، نو هغه شی به چې دی نو زموږ خطه چې دی د امن په ځای هغه بدامنۍ طرف ته لاړه شي، نو دا به څه بل څه جوړ شي. نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ نه د پنجاب په لاس کې ولوبېږو، نه د امریکې او نه د بل چا. نو زه خو یم چې تر ننه پورې خو ما ته که داسې وړې فیصلې لږې ډېرې پکې څه دغه ښکاري، خو نور خو ماشاءالله ښه روان دي او مخکې به ګورو چې څه دغه دي. زموږ خو پښتانه چې دی نو هغه څه وړاندې نه دي، انشاءالله چې
خن دغه بر اوچتېږي که خیر د دې هر څه نه. بشر دوست غریبیار افغان ورور وایي چې مشره مونږ په تاسو باندې فخر کوو، الله دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي چې د پښتنو خدمت وکړئ. بشر دوست بشر وروره دکه سوال راته کوي چې الله تعالی طاقت، الله تعالی وس او توفیق راکړي او ورسره صحت هم ډېر دغه دی اهم دی. نو چې وس او توفیق ان شاء الله چې په پښتنه خاوره به چې دی نو د پښتنو واک اختیار وي او د پښتونولۍ واک اختیار به که خیري که سر مو پکې ځي نو بسم الله. شاپور مونیوال وایي چې پښتون یووالی غواړي، مشره مونږ د ملاتړي یو، په هر حال کامیابي دې غواړم. شاپور وروره ښاد اوسئ، الله دې ښاد لره. بس دعا کوئ چې وس او توفیق دا دواړه چې دی نو دا دغه شي او الله تعالی مو د بل د لاس د استعمال نه چې د بل په لاس کې استعمال نه شو د دغې نه مو دی الله تعالی بچ کړي، ځکه چې دا ډېر اهم څیزونه دي. که مونږ خدای مکړ ډېر وس راغو، دغه توفیق هم راغو، خو د بل په لاس کې لوبېږو نو د پښتون قوم هغه د بیل وجود، هغه د بقا، د ژوند، هغه د یووالي، امن او پرمختګ دا خبرې به بس بیا هم هغه شانتې پاتې نو چې په اوتو بوتو سر نه شو. الله دې وکړي چې زموږ سره نور کم تنظیمونه چې دی نو هغه د پښتون قوم د یووالي دپاره، د امن دپاره، پرمختګ دپاره، د ژوند دپاره کار کوي، راپاسېدلي دي. الله دې وکړي چې هغوی د بل په لاس کې ونه لوبېږي او بل یې استعمال نه کړي د ځان ځکه چې بل چې ما استعمالوي نو یاد ساتئ چې هغې کې د پښتون قوم فایده نشته دی، ځکه چې هغه به چې ما استعمالوي خو هغه په خپله فایده ګوري. د بده مرغه زما د بعضې خلک وایي چې د تحریک ډېر روان دی، دغه وجوهات دي چې زه لږ د بل د لاس نه ډېر زیات یېرېږم او هغه وس مې نه دی پکار، هغه څیز مې نه دی پکار، هغه وسایل مې نه دي پکار چې ما د بل په لاس د بل د استعمال دپاره ما دغه کوي. نو زه د بل په لاس کې استعمالېدل نه غواړم او نه غواړم چې یاره زموږ ملګري دي د بل په لاس کې استعمال شي. نو موږ پښتانه یو، د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره کار کوو. موږ چې دی نو نه د پنجاب دغه غواړو او نه د فارسي مرسي، موږ چې دی نو نه د امریکې نه د بل شي. ما ته دې الله وکړي چې پښتنو خپل پښتانه چې دی ما ته لاس راکړي او زما ملګرو ته لاس راکړي. موږ دی الله تعالی نور خلکو ته نه کښېني، ځکه چې نور خلکو ته کښېناستو نو بیا د پښتون قوم هغې کې ښېګړه نشته دی، فایده نشته دی. نجیب الله افغان وایي چې سلام ډاکټر صاحب، موږ افغانان ستا په خدمت کې یو، الله جل شانه دې وس توفیق د پښتون د اتفاق درکړي، که ټول پښتانه د یو نوم لاندې راشي دا به ښه وي لکه PTM. نجیب الله افغان وایي نجیب الله افغان وروره داسې ده چې څوک به د یو تنظیم لاندې نه راشي، څوک دا به خپله دغه کېږي، دا به راوستل غواړي، داسې فیصلې به کول غواړي، داسې عملي ګامونه به پورته کول غواړي چې پښتانه په خپله چې دی نو لکه دغه په شانتې راغونډ شي په یو ډګر. نو دې څیزونو ته به کتل غواړي، د پښتنو د معاشرتي ژوند ته به کتل غواړي، د پښتو دین ته به کتل غواړي، د پښتنو هغه سایکي ته نفسیات ته به کتل غواړي او د هغې په مطابق به فیصلې کول غواړي. نو که دغه شانتې فیصلې وشو انشاءالله چې بیا به پښتانه راوځي کېږي. خو که مونږ د یو څو داسې پښتنو دغه شو هغه په لار روان شو چې هغه په خپل پښتنو کې چې دی نو هغه یو وړه شاندې ټولنې دي، نو مونږ به وړه شاندې ټولنه پاتې شو. نو زه د ټولو تنظیمونو کوم چې د پښتون قوم د یووالي امن پرمختګ لپاره کار کول غواړي، د پښتون قوم مشري کول غواړي، نو هغوی ته زما دا خواست دی چې د اکثریت پښتنو فکر، د اکثریت پښتنو دین، د اکثریت پښتنو دا هغه سایکي په مطابق فیصلې وکړي، د هغې په مطابق چې دی نو خپل تنظیمي ډانچه جوړه کړي.
که چېرته تاسو د په خپلو پښتنو کې د یو داسې خلکو طرف ته لاړ شئ چې هغه اقلیت دي، په خپل قوم کې اقلیت دي، نو تاسو به په اقلیت کې لاړ شئ. هغه هم زموږ وروڼه دي، موږ د هغوی قدر کوو، خو تنظیمي شکل چې دی نو دا د اقلیت دغه نه دی پکار. د چې کوم د اکثریت دی د هغې د مطابق کار دی، ځکه چې موږ له د اکثریت خلک ځان سره یو کول پکار دی. که چېرته موږ اکثریتي خلک پرېږدو او اقلیت طرف ته لاړ شو نو صحیح ده چې هغه اقلیت سره به پیسه ډېره وي، دغه به ډېر وي، نور څه به ډېر وي، خو هغه اکثریت چې دی هغه موږ نه پاتې شو. زه وینم دلته کې تکړه خلک شته دی، خو د هغوی فکر د اقلیت طرف ته تللی دی او هغه بیا په خپله پوهېږي نه، خو هغه په اقلیت کې ناست دی. موږ له څه پکار دي که تاسو څوک هم چې دی نو هغه دغه کوي راپاسئ، څوک هم چې دی نو هغه د پښتون قوم مشري کول غواړئ نو بیا د پښتون قوم د اکثریت سوچ ته وګورئ، فکر ته وګورئ، دین ته وګورئ، معاشرتي ژوند ته وګورئ، د هغې په مطابق هغه خلک راغونډ کړئ چې هغه اکثریت خلک ورسره خوشحالېدی شي، اکثریت خلک ورسره تړلی کېدی شي. نو الله دې وکړي چې زموږ په دې خبرو زموږ د کوم چې غواړي چې موږ د پښتون قوم په حقیقي مشري وکړو نو دې خبرو ته به کتل غواړي، داسې مشران داسې دغه به ټاکل غواړي، داسې ډانچه به جوړول غواړي چې هغه د پښتون قوم د اکثریت دپاره وي، نه چې ګورئ بعضې فیصلې داسې مونږ په ناپوهۍ کې وکړو، مونږ په جلدبازۍ کې وکړو چې هغه مونږ اقلیت طرف ته وړي. اوکې زه د هر چا په د دې ډاکټر خان تحریک اوس چیرمین چې دی نو هغه عبد منیر دی، زه نه یم، خو وجه څه ده زه په هر چا پسې ودرېدی شم، زه په هر چا پسې دغه کېدی شم، خو د اکثریت چې راغونډولی شي، اکثریت چې ځان پسې ودرولی شي، دا سیاست دی. سیاست به زده کړه پکار ده چې دې نه بغیر چې دی نو که ته وایې چې یاره زه به دغه اقلیت راوچتوم او د اقلیت په دغه به چې دی نو په اکثریت باندې سوچ بدلو ممکن نه ده. زه اول زه چې دی به بعضې خلکو کې هغه زه هغه د پښتون قوم مشران نشم ګڼلی، زه منم نه. ډېر خلک داسې دي چې هغه که ځان ستړی کړي زه به وایم یاره ته د پښتون قوم مشر نه یې، د پښتون قوم خپل دود ته د پښتون قوم دود نه منې، دستور نه منې، ته د هغه په لار نه یې روانه، ته د هغه مشرتي ژوند نه فالو کېلی یې، ته څنګه د پښتون قوم مشر ومنم؟ د پښتون قوم مشر به صرف هغه منم زه، او دا د اکثریت سوچ دی ګورئ چې هغه د پښتون قوم د معاشرتي ژوند فالو کوي، هغه د پښتون قوم اکثریتي د دین فالو کوي، هغه چې دی نو داسې خو نه ده که نه یار چې څوک به هم ته دغه کې بس وایي چې یاره هغه چې ورته ګورې هغه د هېڅ لحاظ نه پښتون نه ښکاري او ته یې چې یاره دا د پښتنو مشر دی یا دا پښتون مشر چې ما ټاکلی دی بس دا پښتون، داسې نه ده، داسې نه کېږي. زما د اکثریت ژوند چې دی نو هغه پکار دی چې زه ډانچه به د اکثریت پښتون قوم جوړول غواړي او زما فی الحال چې دی نو ملګرو ته هم دقه دغه دی چې تاسو ورو چې دی نو خپل تربیت وکړئ، د ورسره د ملګرو تربیت وکړئ په مختلفو علاقو کې چې ستاسو کوم ملګري دي، وخت والئ 15 کاله وي 10 کاله وي وخت والئ، خو انقلاب نه بغیر نه کېږي. همدا زه خبره کوم ملګرو ته چې انقلاب دپاره کار پکار دی، د پښتون قوم حقیقي ازادۍ پرمختګ دپاره کار پکار دی. ډېره مننه ملګرو، الله مو تل ښاد او باد لره. خبرې اوږدې شوې، تاسو ویل چې دی نو هغې بعضې وختونو کې داسې خبرې ممکن وي چې کول غواړي. الله مو تل ښاد او باد لره. د الله په امان.